په امریکا کې د دغه ځوان مړي ته هم راګرځو، خو له شروع نه شروع کوو چې قصه له کوم ځای نه قرار لري. په 2001 کال کې د 9/11 حادثې څخه وروسته په امریکا کې یو نوی قانون د جورج ډبلیو بوش لخوا نه جوړ کړل شو. دغه ادارې ته یا دغه ریاست ته ځانګړي وظایف ورسپارل شول چې په دغه وظایفو کې یو دا وظایف وه چې دغه ریاست حق درلودلو چې د ټولو مهاجرینو اسنادونه چیک کړي، هر څوک په هر ځای کې ودروي، د هغوی د اسنادونو پلټنه ترې وکړي. په دغه لیست کې تر ټولو لومړنی هیواد افغانستان او په دویم کې د ټولو مسلمانانو هیوادونو لخوا نه راغلي مهاجرینو اسنادونه څېړل کېدل. د دغه ریاست لخوا نه د ګڼ شمېر هیوادونو بالخصوص د مسلمانانو ځورونې شکایتونه دومره ډېر شول چې په تلو کې دغه ریاست کړنې کمزوري کړل شولې او د دوی څخه اختیارات واخیستل شول. دا خبره تر 2014 جنوري اوله پورې رسیږي، کله چې ډونالډ ټرمپ بیرته رئیس جمهور کېږي. ډونالډ ټرمپ د دغه ریاست بیرته افراد او اشخاص راغواړي او دغه ریاست ته د 2001 پر نسبت څو چنده زیاته اختیارات ورکوي، تر دغه حده پورې چې دغه ریاست د هر چا د نیولو، د هر چا د درولو، د هر چا د پلټونو اختیار ورکوي. د حسب ضرورت په وخت کې تقریبا دغه ریاست کارکونکي یا کارمندان حق لري چې د یو چا ایشتلو هم صادر کړي. په دې درشل کې دفتن یا دمګړې په امریکا کې د ټولو ورغلو مهاجرینو بالخصوص د افغانانو ژوند خطر کې ده. دا درول کېږي، پوښتنې ترې کېږي، پولیس سټیشن ته وړل کېږي او که په فزیکي ډول باندې نه وي خو د پردې تر شاته د ټولو افغانانو دوسیې څېړل کېږي. حتی تر دغه حده پورې چې ډونالډ ټرمپ ویلي چې موږ د افغان مهاجرینو ټول 15 کلن سوشل میډیا اکاونټونه هم څارو چې حتی یو لایک یا کومنټ هم بې ځایه پر دوی باندې تثبیت کړل شول او دوی څخه اسنادونه اخیستل کېږي. په همدې درشل کې د فتن په امریکا کې افغانان یا بالخصوص مسلمانان ګڼ شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي چې پکې زموږ دغه عام وطن هم ښکار کړل شول. سوال دلته اوس دا دی، هغه مملکت چې د بشردوستۍ غږ اوچتوي، هغه مملکت چې د صلح ثبات غږ اوچتوي او تر شاید داسې تورې کارنامې پرېږدي، دا ځکه چې په نړۍ سطح باندې، په نړیواله سطح باندې ټول هغه سازمانونه چې د نړیوالو حقوقو خوندي کولو غږ اوچتوي، د بشري حقوقو غږ اوچتوي، دا د امریکا څخه متاثر کړل شوي دي. خو دلته بله زاویه یا بله پوښتنه دا دی، هغه افغانانو ته دا واضح او مشخص پیغام دی چې افغان بغیر د افغان څخه دوست نه لري، ملګری نه لري، انډیوال نه لري. له افغانانو څخه د حسب ضرورت په شکل باندې استفاده کېږي، د ټیشو پیپر په شکل باندې استفاده کېږي او د ضرورت څخه وروسته غورځول کېږي او د امکاناتو په شتون کې د دوی څخه د دوی ژوند هم اخیستل کېږي. اوس وخت د دې را رسېدلی ده چې د امریکا کې د ګڼ شمېر افغانانو ژوند له لاسه ورکولو څخه وروسته دا درس به زده کړو چې افغان باید ومني، افغان باید افغان ته ګونډه ووهي، افغان باید افغان د پرمختګ د آبادۍ کار وکړي، افغانان باید د افغانستان لپاره کار وکړي، د نور لپاره هم کار وکړو، نتیجه مو ولیدله. صرف دغه ځوان نه ده، دغه ځوان په امثالو لسګونه نور ځوانان دي چې په تقریبا په 3-4 کلونو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی ده او په راتلونکي کې هم معلومه ده چاته کوم ځای کې څرنګه ګواښ ده.